افغان سوله او تازه جنجالونه د ارګ او افغان مذاکراتي پلاوي ترمنځ ټکر دا چې څنګه ولې نو هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ارګ د خپل ټیم سره په جنجال کې دی وروسته له هغه چې ولسمشر غني د ډیر زیات ځنډ او فشارونو څخه د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره یو ټیم او پلاوی وټاکه، اوس یې د همدې پلاوي سره ورانه شوي. د حکومت په استازولۍ د حکومت سره ټکر کې پلاوي په دوحه کې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په طرز العمل باندې هوکړه کړې ده، خو اوس ولسمشر ناراضه دی او وایي چې دته د منلو نه ده او نه یې مني. ارګ تر مرستو پورې خاموش و. په دوحه کې میاشتې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې اترې روانې وي، نو د خبرو لپاره په یو چوکاټ باندې دوی نه جوړېدل. خو دلته د جنیوا کنفرانس وخت رالند شو په کوم چې د حکومت سره د مرستو د نوي کېدو خبره کېده. د دې کنفرانس ګډونوالو اعلان وکړ چې مرستې به یې د سولې د خبرو د پرمختګ سره تړلې وي. د دې اعلان وروسته د دوحې څخه داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې په دوحه کې افغان او طالب چارواکي د خبرو پر طرز العمل باندې سره جوړ شوي دي. ارګ هم په دې هکله خاموش و. خو کله چې د جنیوا کنفرانس پای ته ورسید او د حکومت سره پکې ګڼې مرستې اعلان شوې، وروسته د حکومت ویاند صدیق صدیقي رسنیو ته راښکاره شو او د طالبانو سره په خبرو کې یې هر ډول پرمختګ رد کړ. اوس تازه د حکومت د پلاوي یو غړي حفیظ منصور چې د جمعیت ګوند غړی دی د رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی د طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدلي دي. منصور ویلي چې د طالبانو سره توافق د ټولې دنیا او بین المللي ټولنې غوښتنه ده چې په وړاندې یې څوک نشي درېد. منصور وایي دوی اوس د طالبانو سره په دې بحث ته تیاری نیسي چې اصلي اجنډا وټاکل شي او په مهمو مسلو خبرې پیل شي، ځکه نور د خبرو طرز العمل مشخص شوی دی. حفیظ منصور په غیر مستقیم ډول د ارګ د مخالفت په هکله وویل چې دی شخصا نه دی خبر چې څوک د دې توافق مخالفت کوي، خو حقیقت دا دی چې دا اوس د یو کس او 2 کسانو د واک خبره نه ده، ټوله دنیا او نړیواله ټولنه زموږ څخه همدا غواړي. درنو لیدونکو، تاسې یې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.